अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुनको सूर्य पख्तूनख्वा یو ځل بیا د طارق وحید سلامونه قبول کړئ. قدرمنو ساينس او ادب یو دوه مختلف څانګې دي، خو نن به موږ په دې پروګرام کې ستاسو ملاقات یو داسې شخصیت سره کوو چې هغې په دې دواړو څانګو کې مهارت حاصل کړی دی. د هغې نامه ده پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب، چې نه صرف ساينس او ادب بلکې په خیبر پختونخوا کې چې د معدنیاتو څومره ذخایر دي، سشته سنشته د هغې فایدې څومره دي، په دې حوالې سره هم ډېر ژور تحقیق کړی دی. نو زموږ نن سوري پختونخوا دی، راځئ ما سره اوسېږئ. جی قدرمنو د هم پښتون پروګرام ستوري پښتونخوا ته هرکلی. څنګه چې موږ تاسو ته ووایي زموږ د خیبر پښتونخوا د سیمې یو ډېر نامتو شخصیت د ساينس په دنیا کې، د شعر او ادب په دنیا کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب زموږ سره ناست او صاحب یو جهان مننه هم پښتون د وخت ورکولو موږ سره د ناستې. ستاسو د شخصیت مختلف اړخونه دي او لکه شعر او ادب او ساينس ډېر مختلفې څانګې دي. او راته دا ووایي چې تاسو څو کاله مخکې د تدریس د شعبې نه دغه شوی ریټایر شوئ ایز ا ډین وي پېښور یونیورسټي. د هغې نه پس مصروفیات غایب شوئ، چېرته لاړئ؟ څه مصروفیات دي نن سبا؟ بس کلي کې یم او په کلو کې چې خلک څه کوي سبزی مبزی بوډو او د کلي نور اکټیویټیز دي، ملګرو سره چکر ولوځو او ښه خوشحاله یو، هیپي لایف تېروو. هېڅ افسوس هم نشته چې کوم ژوند هم تېر کړی دی. خلکو له چیلنج ورکوو چې که څه کار هم غلط کړي یا هم څه داسې خبرې نو ځان به پرې راته بد ښکاره شوی خو د خدای فضل دی. خدای راله هر ځای کې داسې رهنمایي را کړې ده چې منفي کار مې یو نه دی کړی او ښه خوشحاله یم، ضمیر مطمئن خپل وس مې کړی دی. که د نالایقو حکومتونو د وجې، د نالایقو مشرانو د وجې، د نالایقو سټوډنټانو د وجې که زما نه چاته فایده نه رسېدلي نو دا به د هغې نقصان وي. ما خپل وس کړی دی. اگر بیا هم دلته یو خبره راځي چې استاد بیا هم د دې بیمارۍ نه ځان نشي ایستی، نو نوي استادانو ته موږ دا وایو چې که زموږ د وجې چاته نقصان رسېدلی او موږ هغه الزام په بل لګو، کیدی شي زه د دې نه ښه استاد وی او ما ګورمنټ هم کنوینس کړی وی، ما هغه نالایقه سټوډنټ هم اټریکټ کړی وی، ما هغه نالایقه مشر هم پوهه کړی وی، نو دا هم زما کریډټ و. خو چې څه مې کړي دي نو هغه که ناکامي راغلې ده نو هغه زموږ د ناپوهۍ په وجې، د بې اخلاصۍ په وجه به دي. بس زما غرض صرف دا و چې لکه موږ تللي دي اکثر چې چېرته سکول کالج نه استاد ریټایر شي، لیکچرر لیول څه کس هم ریټایر شي، ستا لکه ته چې سکول پرایویټ سکول پرنسپل لګېدلی، بیا ستاسو چې کوم لیول دی د پی ایچ ډي ډاکټر فارم کوالیفاید، بیا ډین ریټایر، بیا د ایچ او ډیز، بیا ستاسو شعبه کې چې کوم څه تحقیق کړی، ریسرچ کړی دی، هغه کس څنګه کلي کې ناست دی په قلاره ورسره بېغمه ناست دی؟ د دې دوه قسمه جوابونه دي، یو جټانه جواب دی او یو ایجوکیټډ جواب دی. کار دا په کار دی چې د یو سړي 35 ایئرز ایکسپیرینس وشو، په ګلوبل انسټیټیوشنز کې کار وکړو، په نیشنل انسټیټیوشنز کې کار وکړو، د هغه په ذهن کې هغه پرابلمز ټول پریکټیکلی ولیدل. په کار دی چې هغه ته په پالیسی میکینګ کې او یا په اختیارمندۍ کې موقع ورکړی شي چې هغه کوم امپروومنټ راوستو غواړي چې هغه راولي. نو زموږ په وطن کې دا سیس کم دی کمپیریټیولی. دویمه خبره دا ده چې هغه خرکارانو سره سړی نوکري او اخر کې بوډا شي او خرو پسې منډه نشي والی، نو هغې ورته بابا ته اوس په دې ډپه باندې کښېنه دا بورې شماره نو یا ورته د بورو شمارلو کار ورکړي په هغه ماحول کې او یا دلته ورله پالیسي میکینګ ورکړي. نو چې دا دواړه نه کېږي او یو ټیلنټ یو ایکسپیرینس ضایع کېږي نو دا قومي نقصان دی
او دا را روان نسلونه ډیسکریج کوي نو په کار دي چې د دې نه فائدې واخلي لکه بدمرغه سیستم زموږ داسې دی بالکل د ګروسته بلاړ شو څنګه موږ غواړو چې کوم د پښتون کتون کې دغه د ډاکټر صاحب د پس منظر نم خبر چې بنیادی تعلق تاسو تلاندې سره ثواب سره د تعلیمي پس منظر بیا د ساينس شوبې تر اتګ بیا د ادب او د شعر څنګه ته ورسره ځو خلاص الله تعالی خپل پس منظر اول لکه د دې تاسو راتلو مننه کوم چې د پښتنو ته موقع ورکړه چې دغه پتروزو هغه سره خبرې کوم ټول نه اول خبره دا چې سبق خلق سلوي سبق ته ژوند لپاره وي او موږ چې خپل انوایرنمنت ته وګورو نو سبق زموږ ژوند خکو که خراب کو زموږ سکیورټي او سنس اف سکیورټي انکریز شو که ډیکریز شو زموږ هیلث خشو که خراب شو زموږ معاشره خشوا که خراب شو که خشوي دا نو بیا موږ له پکار دي چې دا جاری وساتو او که خراب شوی دا د دې مطلب دا دی چې په تعلیم کې په نظام کې څه بیماری موجوده ده چې پاغه باندې موږ سو تاسو خبره کوم خدای ته کوم تصور دی خو د سبق دار نوکری سبق نوکری خراب سبق خراب نوکری بس نوکری مزه سبق کوم چې ما ته نوکری مې راو ډېرې پیسې په دې په دلته سوچ فکر دا ما سره بیکه چ پیسې دي خو چې سړک ته وځم زه په سړک نشم تللی زه د غل نم یریږم زه د ډاکو نم یریږم زه د هر انسان چې کم تیریږي هغه کې انسانیت نشته سړیتوب پکې نشته کوم سره ډېرې پیسې دي هغه مال څه ګټه راکړه چې زه خو ژوند نشم تیرولی نو هغه پیسې هیڅ نه دي پکار که تعلیم مال نوکری راکړه پیسې راکړه ډېره ډوډۍ راکړه دا د خوشاله راز نه دی د خوشاله راز دا دی چې ستا ګډ ریلیشنشپ په معاشره کې د استاد او د شاګرد ګډ ریلیشن برادر سسټر برادر مدر فادر د دې ټول خپل کې ګډ ریلیشنشپ نو دا بخجوند دي او ګډ ریلیشنشپ علاوه راځي چې ستا دومره پوهه تعلیم دي چې ته منطقي توګه باندې خپل ژوند انجینیر کول شي خپل ژوند ټیلر کول شي خپل ژوند تیرول شي زمون تعلیم مونږ له ګټه نه راکې تاوان راکې تاسو خبرو کوم لکه دا خو ښکاره خبره چې زمون تعلیمي نظام ټیک نه دی غلط دی اکا زورنا د دې سرکاري نوکری ته زور کول چې داسې نوکری چې پای کې کار پکې نه تنخواه پکې ډېر سره باندې आवाज نه کوي او کور خوا کې نوکری کوي اسلامیکلی او انټرنیشنل نامز کې دا حرامي پیسې دي چې په کومه پیسې باندې مهنت ونشي او غستا جیب تراله دا حرامه پیسې ده په کار دي چې زما استاد زما عالم زما د معاشري هر انفلوئنشل کس دا معاشره په دې باندې پوه کی چې څه ته موږ سټیټس وایو چې زه به ټک کار نه کوم او تنخواه والم دا حرامه ده دا هوړل څه دغه دا خو به موږ سوچ چې نیم په نیو زمو سرکاري ملازمین حرامه تنخواه بالکل دغه چې کار کوي د پیرنګي په معاشره کې تا د لسو پوند نوټ مونته پیرنګي معاشره ته ته یو په جیب کې نه چي ځکه دا په دې مهنت نه کړي دا پیسې ستانه دي خدای دې چې چیرې بکس کې چرته واچوا یا د دې مالک پیدا کا او موږ پان فیرمینز باندې خلکو نه پیسې اخلو او په هغه ژوند تیرو دي ته موږ حلال وایو کنه اسلامي غلا دې وکړو اوس پیسې جمع کړه اسلاميکلی تا پیسې ستادي ایسټ ستادي خو پاغي باندې سود حرام دی ولي هغه کې مهنت عنصر نشته نو چې ته یو تنخواه دی یو قوم نه علي هغه قوم نه چې د هغه د ډوډۍ درک نه لګي او ته لکونه روپے تنخواه علي او کار ټک نه دا به حلال په اسلامي توګه باندې هم دا په اسلامي توګه په انټرنیشنل نامز په انساني توګه دا حرام ده چاہے کہ خواری محنت مزدوری سے ذہنی مشقت داس کو مشقت دا پکې شامل نه وي د اسلامي کال نوې ورځ راشي موږ یو بل ته مبارکي شروع کو چې خدای پاک دې روان کال چې دین زموږ مصیبتونه دی یو خواته کې زموږ د دا یو خواته کې موږ له دارا کې موږ له دارا کې چې یو ملک قانون نه یو ملک انصاف نه یو ملک د یو بل ریسپیکټ نه یو ملک په خلکو کې ایمان نه په هغه کې دا خبره چې موږ کوم دعاګانې کوو دا پاسبل دي اوس به په ګوتره خو خبر د ورسره زول اول ته خپل تاسو زمینداری کورنۍ سره دا لګو تاسو په شاوانه سره والدینو د تعلیم میدان دراوسه خپل شوق او غنا بس هغه روایتي ونه سیستم تاسو تعلیمي پس منظر راته بیان کړئ زما عام ماشوم په شان چې کوم راټولو ته زی په کلو کې نیکه سره راټ ته زی زم نیکه سره راټ ته تلې ما او هغه چې ژوند مې تیر کړی دی مونډه مې سندلې دي په پټو کې غړي بيزیم سرولې دي
چې څنګه عام پښتانه ماشومان وسوم کوي بشران هم کوي ماشومان هم کوي هغه لایف هم خو زما پلار ایجوکیټډ و هغه زمانه کې هغه غوښتل چې موږ سبق ووایو او هغه ټوله معاشره کې غوښتل چې ټول خلک سبق ووایي معاشره ایجوکیټډ شي نو زه په تولاندی چې کوم پرایمري سکول و هغې کې داخل شوم په کچاتنا کې خو هغه سکول کې زما پلار استاد و نو ما له سبق راته د ډېرې سار نه شوم او ډېر زر زر مې ترقي وشوه او چې د 16 ایرز کېدم نو زه ما میټریک کړی او هغه زمانه کې هغه استادان چې وو که په پرایمري کې وو که په های سکول کې وو زه اوس هم ډېرو خلکو ته وایم چې دا په دې علاقه باندې د خدای پاک یو رحمت و یو غنیمت و د معاشرې دپاره چې ډېر آوټسټینډینګ استادان وو ډېر عالمان هم وو ډېر سوشلي هم ډېر تکړه وو مارلي هم ډېر اعلی ویلیوز والا خلک وو بیا رالم اسلامي کالج ته په 1978 کې زبیر صاحبزاده صاحب چې پرنسپل وو او دلته آوټسټینډینګ ټیچرز شمسی صاحب وو شوکت علي صاحب وو محسن احسان صاحب دي فزکس کې خان علي صاحب وو او ډېر آوټسټینډینګ ټیچرز کومه شوبه کې مداخله غوښتل ما په اف اس سی کې وم اف اس سی نه پس بیا نو اف اس سی مې چوکړه بیا زه مردان کالج ته لاړم هلته مې بی سی وکړه فزکس کې میتھس کې او سټیټسټکس کې او بیا ګومل یونیورسيټي ته لاړم نو تله خو چکر نه وم سبق له نوم تللی ما یې بس داسې وګرځم هغه به وکړم ځکه د ګومل باره کې د خلکو دا خیال و چې هلته به یونیورسټي نه هلته جیل مشهور و ډېرو جیل و چې هلته زه لاړم نو هلته بعضې استادانو سره ملاو شوم چې ډېر آوټسټینډینګ وو ډېر تکړه استادان وو ډاکټر غلام محمد خان صاحب د سرای نورنګ هغه زما ډېر فیوریټ ټیچر و زما پروجیکټ سپروایزر وم ډاکټر محمد یار خان او ډاکټر ایوب صاحب و چې دا ډېر آوټسټینډینګ ټیچرز وو هلته چې ما لږ وخت تېر کړ نو زما فزکس سره مینه نور هم سیوا شوه مینه مې د اسلامي کالج نه وه د خان علي صاحب د زمانې نه چې فزکس سره مینه وه چې لومبۍ یو امتحان دوه مې ورکړ نو هغې کې زما پوزیشن ښه راته نو بس بیا مې ایم ایس سی وکړه د ایم ایس سی نه پس زه کشمیر یونیورسټۍ کې لیکچرر شوم پلار مې په هغې خفه و دې غرونو ته راځي وي چېرته ګاډي نه ودرګړي یا دغه نه شي نو د دې خوا راځي نو زه بیا پبلک سرچ کمیشن کې اپیر شوم نو رالم په مردان کالج کې لیکچرر شوم چې مردان کې مې یو څو کاله ټیچینګ وکړو نو بیا لاړم یو کې ته نو هلته مې د فزکس ډپارټمنټ ته لاړم د هغې چې ما ته کوم پروجیکټ سکول نه داسې و چې کوم ما ټیچ کړي وو په تېرو زمانو کې نو ما وایم دا خو څه ریپیټیشن غوندې دی او زما مایند چې دی نو دی په زړو څیزونو کې نه تاسو چې نوي څیز باندې کار وکړئ نوي څیز باندې کار وکړم نو هغې ته ما وایم یاره دا څیزونه زما نه دي خوښ نو هغې راته بیا اپلایډ سایټ ښه نو اپلایډ سایټ کې چې ګپ شپ مونږ لګوو نو هغې زه انجینرینګ ډپارټمنټ ته ورسولم د انجینرینګ میټیریل ته هلته هم په توکل غوندې لاړم او یو سپروایزر کمرې ته ورننوتم لکه بالکل یو انپړه سړی چې اوس دې حال ته راننوځي او هغه ورته وایي څه کې دلته نه ورته وایي یاره زه خو هغه راغلی پی ایچ ډي کوم په څه کې انګلینډ کې لندن کې په څه کې پی ایچ ډي کې ما ورته وایم په الکترون مایکروسکوپي کوم دا نوم مې هم چېرته اورېدلی و نور مې لیدلی نه و چې دا څه ته وایي او څه نو ما ته وایي دا تا خوب لیدلی دی ما ورته وایم نه ما زه محنتي کس یم او چې زه هارډ ورک کوم ته مایکروسکوپ چېرته لیدلی دی ما ورته وایم نه مې دی لیدلی خو په ځان مې یقین دی چې زه محنتي یم او چې زه محنت کوم نو زه به هر څه کوم نو ما ته یې ویې لاس یې راله راکړ وایي چې ستا دومره حوصله ده یو آر ایډمیټډ نو زه یې ایډمیټ کړم او یو زمانه راغله ډېره زر چې زه یو وخت کې اونلی اپروډ یوزر وم د هایسټ کوالټي الکترون مایکروسکوپ په هغه یونیورسټۍ کې دا کومه یونیورسټي دا شیفیلډ یونیورسټي وه په یارکشایر کې نو زه هلته ښه په تکړو خلکو کې وم او د پی ایچ ډي نه پس راته بیا هغې هلته جاب هم افر کړو نو هلته مې نوکري هم شروع کړه څونه وخت مدن وکړو 2 کاله ما هلته جاب کړی و په شیفیلډ یونیورسټۍ کې بیا هایر ایجوکیشن کمیشن چې دلته 2000 کې جوړ شو د دې فارن فیکلټي هایرنګ پروګرام شروع کړو نو ما پسې اپروچونه شروع کړل چې ته پاکستان ته راشه ما ورته ویل ستاسو بیمانو نه تنګ شوی یم راته تښتېدلی او دلته آرام پرېږدی خو د عطاالرحمن راته ایچ ای سی چیرمین هغه وخت کې هغه راته ویل یاره که چېرې مونږ دې ملک له اوږه نه ورکوو
بیا ما درستو پته لګی چې هغه غټ کرپټو او خو په پته راته ولګی کارنامې بیا وروسته وروته کارنامې وروسته وروته خو هغه وخت کې ما ته وویل چې موږ هم د خپل وطن دغسې پرېږدو نو دا به مسله به زیاتېږي جذباتي جذباتي دغه وکړو ایموشنلی بلیک میل زه مجبور کړم نو ولې راته کراچۍ یاد کړه چې تا مونږ کراچۍ کې غوړول ته میټیریل ډېر پکار دی نو مور دې مونږ ته کراچۍ او انګلند یو برابر دي په جاز کې چرته ځي خو بیا یو شی دی نو بیا راته ته چرته ځي مور دې مې پېښور ته یا هزارې ته چې په کې پی کې یونیورسيټي جی جی هغه مته بیا اسلام آباد فرق نو مور دې مې ساري اسلام آباد تم نظم تاسو چې په خیبر پختونخوا کې ته یونیورسيټي مې په خیبر پختونخوا کې یونیورسيټي او زما فوکس چې دی نو افغانستان او دا بیلټ چې دی دا منرالوجیکلی چې کوم ریچ ریجن دی زما فوکس دا و چې موږ دلته د خلکو تربیت وکړو دلته د خلک ایجوکیټ کو د منرال ویلث نه خبر کو چې معدنیات څومره دي معدنیات څومره دي دا څنګه کنورټ کیږي پروډکټ ته د دې ساينټیفیک سیګنیفیکانس دی د اکونومیک سیګنیفیکانس دی زما فوکس دا و نو تاسو بیا څه فیصله وکړه بیا نو زه پیښور کې مال اډر وکړو نو زه پیښور ته رالم چې پیښور ته رالم نو دا خبره لکه چې موږ وایو هر ماحول خنه دی انوایرنمنت خنه دی دا خنه دی دا خنه دی دا هر څه ارزه خراب دی او ارزه خدي دا ډیپند کوي په موږ باندې زه چې رالم هر چا کوشش کوم چې کوم اختیار منو چې خو منفي کوشش وکي او ما دې ته مجبور کی چې زه واپس لرم او تختم خو یو مشر په بزن کې دای چې کوم غنایه خلک ناس ته د محمد نه کوالیفاید او ال کسراغه چې هغه ایکسپوز نشي هغه بمرخ کار کیږي اوس دغه کسراغه کوالیفاید کسراغه په پارسه باندې پوهه دی کوم نه لګه خلک نه سبو اوس موږ د خلکو پام چې به دې سکړي دي دا خبر به وړاندې بوزو هم سره وړي شاندې مې وخت دی ټیک شو قدر وته په یوړه شاندې ما بیا واپس جی قدرمنو بیا هر کله پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال صاحب سره ناسو ډاکټر صاحب تاسو وخت د دمینه مخ کې د خبرو کې چې تاسو پی ایچ ډی وکړه او بیا تاسو دلته رابطې د دې نه شروع شو تاسو دراشه تاسو ته خبر پختونخوا کې به دلته نو کوي کوم چرته پوسټینګ وشو چې پی ایچ ډی نه پس ورالم نو دیزو هغه ته ولېګلم نو په هغه باندې هر تعلیم او به تعلیم یافته او به تعلیم سره پوهیدو سیوا د هغه خلکو نه چې اختیار نو هغه زه هغه ته لګل ما ټول خلکو چې غوالي دي خو دلته پکاره نو په هغه کې ماشومان تاسو هغه ابتدایي کسی وو اف سی پورې سبق پکې هغه وخت کې او ټیچر پکې مو نو ما وی ته مې نوکری نه کوم ډایرکټر ته مې وای ما دا خو ما تاسو هغه کوم خواري کړی دا غره لزای کوي نو ما ته وی ستا پلار بمزي دا دغه لینګویج نو ما ورته مې ستا پلار به نشي بوتلې او مې رالم هغه مانه کې موبایل ټلیفون مې نو یو ټلیفون بوت نه مې ټلیفون کو انګلند ته هغه ته مې تاسو په جماعت کوم جواب فرکاو هغه اویلیبل وی تر ازین مو ورته مې اوزر اعظم within 5 days ما ته ورک پرمټ زور زګدن جاب افر او ویزا د امبیسی په پیډ باندې سټامپ لګولو او ورسره یو جمله لیکلې و یو پټ دیس ان یور پاسپورت دیس از یور ویزا او هغه مې په 5 ډیز کې خلا دا هغونه تاسو د سره رابطه وکړه او ټلیفون بوت نه مو ټلیفون خو په چې به وزګار هغه کومه ماته مينتونه کول چې راشه کومه مرته زه نه راځم زه نه کوم دلته نوکری زه په پاکستان ته ځم په پاکستان مې نوم او چې پاکستان سره دغه چلو کو ما ویته دغه کو ما غیر له جاب راکو دا بیا واته کاله پس چې نو تا رامان زه د فارن پروفیسور وختم نو دلته بیا خلکو نو کې تیرې کړې چې څه داسې چلو کو چې دې بیا واپس وزغلو نو یو مشرو ډاکټر محمد الله نو ما غسر شپوا هغه ماته وی ډپارټمنټ څنګه نو ما ورته مې یې ډېر خرابو نو ما ته وی دا سبق هر چاله ورزي دا ډېر امپورټنت خبره ده وی دا سبق هر چاله ورزي دا یوازې تاله نه درځي خو وینا راغی چې دې چیلنج سره دا فیس کی دا ایکسپټ کی
او په داسې ماحول کې کار وکړي نو نه راغته وي په داسې ستونزو کې مشکلاتو کې خاصو بخپیرا کاږي څوک به خاندان دي هر څه دي هغه کې بیا کار وکړي نو دا هنر وي کې دې چیلنج استغاړه نشي کې خو دی نو گو هیډ گو بیک واپس ځه او کدی چیلنج استغاړه کې خو دی شي نو نرشه او ودرېګه دې چیلنجز مقابله وکړه ما نیلس کاله هغه چیلنجز مقابله وکړه هر نیگیټیو کس کوشش کړی دی چې ما لخپیرا کاږي ما ته نقصان راکړي او اټ د اینډ چې زه تلم نو زه موست سکسسفل خلکو کې وم ما آوټسټینډینګ سټوډنټس هم پیدا کړي ما یو آوټسټینډینګ لیبارټري هم جوړه کړې وه د ریسرچ لپاره او ما له یو بل اوپینین جوړ کړو چې څومره مخالفت ستا کېږي په یو معاشره کې هغه تا نور په بره بوځي که ته په سموت روانې نو هغه تا په بره نه بوځي سړی سیده باندې ناسي زیات څه مشکلات نشته نه دشمن شته نه د څوک څه مسلې جوړوي نو هغه تا په بره باندې بوځي او دویمه خبره دا ثابتوي چې په دې معاشره کې کوم نیګیټیو خلک دی هغه کمزوري دی او دا پازیټیو زورور دی او ډیر دی ځکه ته کامیاب شوی که چېرې دی فیل شوی وي او دا کم وي نو ته به بیا کامیابې دی نه مې دا خلکو څه مسله وه ستاسو نه لکه دا خدای اعزاز خبره وه چې دوی ډاکټر صاحب زموږ د خپل خاورې کس دی پښتون دی راغلی د بهر نه پي ایچ ډي وکړه اب زموږ نوي کول ته چې کوم د خپل علم منتقل کړي هغې ته به ترقۍ لارې کولاو کړي څه سوچ فکر به ورکړي هغې د مسله څه وه ستاسو نه دا کوم خلکو چې ستاسو خپې وهلې یو مشر و نو هغه ته ما وی میرا د دې وایس چانسلر ما سره څه مسله ده دا وایس چانسلر مرګره نو ما ته وی چېرې دا وایس چانسلر نالایق و خو دې به تر ناوخته پورې ډپارټمنټ کې کېناستو ناوخته مینس چې تر 2 بجو پورې به دې ماښام ناستو نو هغه ریپوټیشن ولته خراب وي ته در شپې تر 2 بجو پورې ناستې نو دغه درد هم دته دی بل وی ته ریښه وای او ریښه چې دی نو زموږ په وطن کې ته به خان خوشحاله ته به افسر خوشحاله ریښه دي که دروغي که هر څه نو ته به خان خوشحاله او دغه کار وکړې دا دواړه مال نه راتله نو کشر کول ته هم زه دا وایم چې خاني پولایټ یې بلنټ مې ځکه دا خلک چې دی نو دې ته نه ګوري چې دا سړی ریښه وایي که دروغ وایي دا هر څه دی نیګیټیو اخلي چې زما مخکې دې سړي بولډ خبره وکړه نو دنه دا ژبه پرې کاسې نه سبا دا ژبه زما خلاف استعمال شي د سیف الرحمن سلیم صاحب ډېر ښکلی شاعر و د پښتو د هغه نه ما یو ورځ تپوس وکړو مې تېرې 37 نه لګیا یې د هغه زمانې نه او د ازادۍ دپاره د پریس د ازادۍ دپاره د ژبې د ازادۍ دپاره دې دپاره تاسو سټرګل وکړو اویا کاله تاسو څه وګټل ازادي خو راغله خو هغه اوټکمه خو نشته نو هغه ما ته ډېر وخندلو ما ته یې وی مخکې موږ له خولې تړلې وې او خپل غوږونه یې ازاد وو اوس موږ له خولې پرانیستي دي خپل غوږونه یې بند کړي راځه لکه د دونه ستونزو کې تاسو ضمیر مطمئن دی چې تاسو خپل نوي نسل د خپل علم منتقل کو داسې سټوډنټان داسې طالب علمان هم پښتنو سیمې ته ورکړي دي چې تاسو پرې فخر کوئ چې بیا واقع لګېدل بیا به طور ډین فیکلټي تاسو ریټایر شوئ د فیزیک ډپارټمنټ به طور چیرمین هم خدمات ترسره کړه اوس کومه تاسو چې کومې ګیلې معنی وي چې به سیستم داسې بیا تاسو ریټایر شوئ تلئ ضمیر مطمئن و چې ما سره وروزانه ما د قوم ته منتقل زه ډېر خفه وم زه گورنر غلام علي صاحب پسې لاړم د دې مخکې عثماني صاحب پسې تللی وم هغې ته مې وویل مهرجي چې زه دې وطن ته رالم ما چاپېر وکتل زموږ مسله چې ده عبدالقیوم خان لیکلي دي په ګولډ اینډ ګنز آن پټان فرنټیر کې په 1945 کې او نن هم اکه مسله ده د اکانومي هغه وخت کې هم د اقتصاد د وجې پښتون غرق و زموږ وسایل وو خو د قوم په کار نه راتلو او نن هم زموږ وسایل شته خو د قوم په کار نه راځي د وسایلو دغه مسایل دا ستاسو فیلډ لکه زه د اسانه الفاظو کې د ګټونکو لپاره چې زموږ پښتانه دا برید ته وایي چې موږ سره ډېر معدنیات دا غرونه چې کوم دي دا د دې نه ډک دي او سره دي او سپین دي پکې او یورینیم دی او لیتیم دی او داسې د اربونو روپو د ډالرو چې کوم موږ سره راغلي نو ځکه زموږ دښمنان هم ډېر دي او امریکا هم را روانه ده او دلته دا کې
دې دا وګړه خو تاسو فیلډ دا تاسو سپیشلیټي واقعي زموږ په پښتنو په سیمه کې دا څه موجود دي کنه دا څه بس چا څه شو شو نوښته نه هر څه پکې شته افغانستان او زمونږ د غرونو سلسله دا یو دي یو بل سره تړلي دي چې کوم معدنیات افغانستان کې دي هغه مونږ سره مشته چې کوم مونږ سره دي هغه افغانستان سره مشته دا ریجن په معدنیات ډېر غني دي خو یو ساده خبره ورته کوم چې اویس غني سي پسیم لاړم ما ول یو لیکچر ورکړ یو غنټه او دا ټول ریلیونټ سیکریټریان مې پیرا غوښتو چې ما کنوینس کړ چې دا څه وایم دا غلط دي چې زه په آرام کېنم او ورته مې چې نه چرته ولی الله یم ما خبره بس ته دغه او انوویټر ما یا چرته دا انوینټر ما مې امریکای جاپان برتانیې د ټولو ملکونو ته وګورې ترقی په څه کړی هغه په دې کړی دا ایون چاینا چې هغه د خپل ریسورسز سره کنسیسټنت او د ګلوبل ټیکنالوژیکل او اکونومیک ریکوایرمنټ سره کنسیسټنت خپل ایجوکیشن ادارې اکوپ کړی چې ما سره ساده الفاظو کې دا سره چې لکه موږ سره دا وسایل موجود دي او دا بوس استعمال اوسنه دي نو فائدہ څنګه خو دا علم هغه بیا دا کړ چاینا او نور تاسو سره چېشتا تاسو سره چینیشتا تاسو سره پېشتا خو چې په او چینی دا خلک دغه سي نه پکی او نه ګوټي د دې نه چې جوړي د چې د پر یو غریب پکاري او پتیله پکاري چې پاره کې ته چې جوړه کی او کپ کې واچو خلکو ته پیش کی ما سره معدنیات شته ما سره برین شته ما سره مټ شته دا برین با په تعلیمي اداره کې ټرین کیږي دا مټ په دغه ماین کې ټرین کیږي او دا انویسټمنٹ به کیږي په دغه معدنیاتو به کارخانه جوړیږي نو هغه به ټیکنالوژیکلی ایڈوانس پروډکټ ته ترانسفارم کیږي هغه به د خپل شګي سیلیکا به خو ساينس با او انجینیرینګ با د هغه سیلیکان روباسي او سیلیکان چې تروباسي نو د هغه به سیلیکان چپ جوړیږي د هغه به موبایل ټلیفون جوړیږي د کوم چې موبایل او په الکترونیک سولر پینل به جوړیږي د هغه به قسمه قسم پروډکټ جوړیږي نو ستا اقتصادي ترقی او پکې موږ د شګنه صرف دیوالونه وګورو موږ د صرف بلاکونه ته جوړو نو ما دې غلام علي صاحب ته مې ورته غلام علي صاحب که زره پیدا پکې زمای کنه نو زه درته دا وعده کوم چې د ریټایرمنټ نه پس به زه چرېم پېښور ته نه راځم زما پکې ذاتي دومره مفاد نشته یاره که پښتانه تباه کېږي یو لس ځله یې تباه شي که پاکستان تباه کېږي یو لس ځله یې تباه شي خو ایز استاد زما دا فرض دی چې څه کې خیر دی چې هغه د حکومت ته مخیم زه عوامو ته مخیم ما ځان له د انګلیش نیشنلټي اغوستې ده زما بچي په انګلینډ کې سبق وایي زه ښه خوشحاله یم ښه مطمئن یم زما نشته حاجت خو که زه په دې وطن کې پیدا یم پښتانه زما خوره ده په دې کلي کې او په ګاونډ کې زه اوسم نو زما چې کوم پازیټیو کنټریبیوشن دی زما سره علم پوهه ده دې ته پوهه کوم چې راځي دا زه په دې باندې پوه کوم نو ما ورته مې د پوهې طریقه دا ده چې ما سټاف ټرین کړی دی ما اکوپمنٹ راوړی دی ما بلډینګ جوړ کړی دی ما ته نه پیسې اجت شته نه راته د سټاف اجت شته نه راته د اکوپمنٹ اجت شته صرف زما په دې وخت کې دا انسټیټیوټ ته دلته ډیکلیئر کا چې زه طالب میټیریل ریسرچ انسټیټیوټ چې دا دلته اسټیبلیش شي چې کوم د معدنیاتو د علم موجود چې کوم څونه د ذخایر من سره دا بسنګ جوړو ته د علم اداره کنه د دې اداره تاسو چې زه درله اسټیبلیش کم او روانه کم نو کدا غړي بیا رواني نو به نشي روانولې او وسی چې دغه سیتا ته پریدم نو هر سړی په کوشش کوي چې د خپل فائدې لکه دا وایي چې اصل ټول زیات انټرست تاسو خبر یې برتياني نه هغه دې په تمه چې ما څوک ډېرې پیسې راکړي ویدالې باټري ته جوړ کړی دا ولې ما دکان جوړ کړی دی موږ ته زونه پیدا راغسه موږ ته څومره پیسې نه زما تعلیمي اداره چې د طالب علم ده دا به د طالب علم گروث چوکي د پرورش چوکي چې د خې معاشري لپاره ټرین کی زما مین اوټپوټ هغه د یونیورسيټي دکان نه ما ټول عمر د فیسونو د اضافي مخالفت کړې او ریزن دا دی چې ایجوکیشن چې د سټیټ ذمہواری ده
تاسو کوم خبرو کړه سوچ فکر هم دا دی چې دوی د لیبارټري دا انسټیټیوټ د اداره قائميږي دغه موږ ته فائدہ څومره ده پیسې به موږ څونه راغو دا سوچو کې د قوم د ملت د نوي نسل ته طالب علمانو ته څونه فائدہ ورته تعلیم چې دی اتل علاوه بینیفټ درکې چې تا کلچر تا سره ای تا چې کله زمینداری کلچر کې وي نستا یې ستا په کوڅه کې ترکان جوړولا ستا د بچو ټای ستا د کوڅه ترکان جوړاو ستا پالا ستا ارټو دا ستا د کوڅه ترکان جوړو ستا په یو پیسې نه لګیدا او تا په پروډکټ چې دینو اوبه ایکسپورټ کاو پیسې دی یو نه لګیدا او ایکسپورټ در له کوالټي پیدا کاو نن ته هایلی ایجوکیټډ ستا ټای د چین ناراضي ستا موبایل د امریکا ناراضي ستا جاپان ناراضي ستا د اوبو موټر بل څوک جوړي اته نه جوړي نو چې ته جوړي ایسوم نه او استعماله ارسه ته تباکیږي نه کټ لنګ خو جوړول شي د دې چل دا دی او بالکل کټ لنګ شو او طریقه دا ده چې څنګه موږ اګریکلچر ایز ا کلچر اډاپټ کړو چې موږ په کټ کې به ماسوتن چیس کړو غپ پم لګو موږ بیا موره کورې ترنګل ناړې دا بم جوړ چې د شپې موږ خپل اکانومي ته کنټریبیوټ کو د کسبت د ساينس کلچر جوړای او د ساينس کلچر چې د پارټ کې په وجره کې نه جوړيږي د ساينس کلچر د لپاره به تو ویل اسټابلیش لیبارټري او ادارې جوړای نو اوس دلته موږ دې ځای ته ورسېدو چې ترقی یافته څه وي او پسمانده څه وي ترقی یافته غته وي چې هغه سره هغه ادارې چې هغه د قوم او د خپل همزول قومونو ضرورتونه تللی شي چې دا د ضرورت دي بجلی تاسو سره لوډ شیډینګ راغی په جرمني کې لوډ شیډینګ نو سولر پینل د جرمني نه تراغواني ځکه هغه د فیلو بینز هغه نیډز چې دي ضرورتونه په دې دنیا کې چې هغه احساس دغه کو بل هغه خپل اداره او خپل کارخانه تکنیکی توګه باندې دومره لیول ته رسولې و چې هغه په افورډیبل ریټ کې تعالی سولر پینل جوړ کو نو د کوم قومونو چې داسې ادارې شته هغه ترقی یافته ډېر جوړ خبره ده چې جرمني ته ضرورت نشته ای زمونږ د بارا جوړي زمونږ هغه ته پته ده زماره سامان الته خرسي جرمن بچیله به سبا پیسې پسې ګټم په دې وطن کې ودا دا مسله راځي او په دې وجه پیسې ګټم د قوم لا نو اب د دنیا په G8 او G7 کې راځي خو که په مدنیاتو څوک باندې کېږي نو افغانستان باندې چست ملکو پاکستان باندې چست ملکو د افریقې په ګورونو کې سره دی غیبر چست داسې دي داسې کانو بوټو ډيري دي او کراسي دي موږ وزیرستان مو ډکته او د پرې قبایلی سیمو کې داسې دي دا کاني بوټي دي سره دغه چې دې ګډي بيزي موږ سره بس نور څه فائدہ نشته تاسو پر موږ داسې ادارې جوړ کړو ګوره دوه خبرې دي یو په ټیکنیکلی موږ پسمانده یو کمزور یو پروډکټ خپل ګټه نشو ترانسفارم کولی موږ ورته کاني په نظر ګورو او هغه کې کروم دی هغه کې مولبډینم دی هغه کې ګولډ دی هغه کې پلاټینم دی هغه کې پلیډیم دی پلیډیم چې دی دا د پلاټینم نه یو په سل ګرام دی او پلاټینم کې ته ومنته نو فاډا ډایرکټر جنرال منرالز وی ګول بیا ته په خیرات کې غریبانو لورګي پلاټینم دی او پلیډیم د پلاټینم نه دومره قیمتي دی او دا زموږ پر دا زموږ خطو کې ټولو کې موجود دي کنه خو چې ټیکنیکلی زه پوره ما ته پته نشته سره او اخلاقی تورم زه کریمینل ما تاسو پنځورونه او سلورونه لګیا دي هغه هر ما خام راځي 0 روپۍ ګټي 300 روپۍ د کور ته راځي او دغه یو ورور کور ملاسته او هغه سورې کړي او پیسې بار خلکو ته ولي بکته د 500 روپۍ ته شپې ته زره وروړي ته په ترکیو کې سوال نه پیدا کیږي جارج بوش چې دی هغه لته لړشه نو درته وی چې ته خپل جیب کاین زرو باسه ځان لتم سینډویچ رو باسه ما سره پیسې دې زدم سینډویچ رو باسم د امریکای صدر په خپل ملما باندې سرکاري ډوډۍ نه خوري او زما په کروڑونو روپے زما د ایم پی ای منی منسٹر د ریوانډو د اسلام آباد په پریزیدنت هاوس کې ګاډي دا بدون ډالر څخه فری په سره دا میسیوز نه دی وسایلو دا خبره وړاندې بوزو خو سره بیا وړې شاند مې دا خبره وړاندې بوزو ورمه کتم کو بیا وړه شاند ما اخلو بیا واپس
قدرمن کوونکو بیا هر کله ډاکټر صاحب سره ناسیو او خبرې چې کوم د یو خبره نه بل خبره د بل خبره ډیری دي تاسو د علم خزانه سره مونږ وایي چې په دې لږ وخت کې تاسو نه ډېر سره برسېر وکړو دا د وسایل حواله سره چې نن سبا هم ډېر زیات به شروع د تاسو وی چې را د موږ سره علم او دغه نه نو دغه دې څه فائدہ نشته فائدہ نشته اسی تاسو غني کم داسې ذخایر موږ سره د معدنیات دي چې هغه کفرس کدا د وشي د ادارې جوړ شي د علم او فن موږ سره راشي د دې خطې زموږ د سیمې مقدر بدلې شي کفرس موږ دا استعمال کوو ورا چې کوم د منرال ویلیو دا د هغه باره کې چې کوم ډیټا جیولوجیست خي نو د پاکستان بجټ چې دا نن کم دی مونږ دا والو نو د وزیرستان کاپر چې دی دا د سلو کالو بجټ دی د پاکستان د سلو کالو یو کاپر واخله زما هایډل پاور چې دی د وبونه چې کوم بجلی پیدا د وبونه چې کوم بجلی پیدا کیږي حسام الدین بنگش د وابډي چیرمن پاتو دی هغه ماته ورځوي چې پر ورسوات کې د 1 लाख میگاواټ د 1 लाख نظریاتو میگاواټو کیپاسټي ده زما ماربل چې دی د بلینز اف ټنز ماربل دی دا مومند او خیبر مومند خیبر او بونیر او بلوچستان پورې دغه علاقې چې کوم دي او ماربل چې دی نو دا موست پریشیس موست ایکسپنسیو ټاپینګ دی په یورپ کې د کچن د ټاپینګ د پاره د ټیبلینګ د پاره د مختلفو دغه د یورپی ملکونو کې داسې ځای نشته په دا ماربل دا کوم چې درې هغه ته اټلی نه زی ترکی نه زی دغه طرفونو نه زی خو هغه د قیمتي سیس دی مونږ هغه د دیوالونو لپاره استعمالو ماربل څه شی دی دا کیلسایت دی کیلشیم کاربونیټ دی او کیلشیم کاربونیټ چې دی نو دا د کیلشیم ټایټانیټ بیریوم کیلشیم ټایټانیټ دا چې کوم ټیلی کمیونیکیشن ډیوایسز کې کمپوننټس استعمالېږي د هغې را میټیریل دی پای کې سره د ټلیفون شو دا موبایل شو دا څیزونه موږ ټول تارونه ماره کیبلې چې کومي تاسو موږ د لابراتوار کې چې ریسرچ کوو او کیلشیم کاربونیټ موږ راوړو هغه موږ ته کم از کم په 8000 روپۍ باندې 500 ګرام ملاویږي او موږ دغلته لګیا یو هغې نه دیوالونه وو هغه زموږ سره الready موجود دي لکه څنګه غرونه موجود دي او موږ د بهر نه بیا راغوړو او د خوشاله خبره ده د کوم له خپل به وقوفه باندې مبارکه ورکول پکار دي چې په دې یونیورسيټي کې ما منرال اپګریډیشن پلان جوړ کړی دی او خپل جګړه مې جوړ کړی دی ولې را لزین راکاو بیا را پیسې نه راکولې بیا مې د پاک یوس پروجیکټ نه 50 لک روپۍ دغه کړی یو شل 2 میلیون دا مې د افغاني صاحب نه غوښ په زور اغستې وي خدای دې خوشاله کړي بلډینګ لپاره پیسې مې هغه نه اغستې وي او تر دې پورې مې ورته تریټس ورکړي مې دا د ټکه پورې جوړوم مې تاسو بیا د هغې ایمان وګورئ که نه په هغې جګړو هغه ما جوړ کړو نن سبا پوزیشن دا دی چې یو لیکچرر دی بلا درخواستونه ما کړي دي خو یو لیکچرر دی هغه د هغې پی ان هم دی د هغې سویپر هم دی د هغې ساینټسټ هم دی خو په کال کې 15 سټوډنټان په منرال اپګریډیشن هغه ټرین کوي او تر ننه پورې ماته نه د هغې لپاره ټیکنیشین میلاو شوی دی نه څوکیدار میلاو شوی دی نه پی ان میلاو شوی دی او هېڅ راته هم نه دي میلاو شوي او د هغې لیکچرر باندې هم دا زور اچولی شوی دی چې ته دا مه کوه دا نور کارونه کوه چې دغه خیر ورته ونه رسي دا قوم چې یي او دا اټیچیوډ یي دو امپورټنټ خبرې درته زه کوم نمبر 1 دا چې ته پروډکټ امپورټ کولی شي موبایل هغې جوړ کړه هغه ته امپورټ کولی شي موټر یې جوړ کړه هغه امپورټ کولی شي خو اټیچیوډ دا ته نشي امپورټ کولی رویه چې دا ډېره امپورټنټ ده او رویې ته چې په خپله محنت وکړي او یو پروډکټ ډیولپ کړي نو هغې سره ستا رویه سیسټمیټیکلی ډیولپ کېږي څنګه چې د امریکې او د یورپ دخل څنګه چې د هغې ډیولپ شوې ده او دویمه اهمه خبره چې ما کومه کول هغه دا ده چې په کوم وطن کې جرم چې دی هغه سپورټ کېږي او هانسټي نه سپورټ کېږي نو هغه وطن کې به جرم په مخ کې ځي او هانسټي به په کته راځي تاله دکه ډسکریجمنټ درکوي او چې تر کومې دا اټیچیوډ لکه
ته ډپارټمنټ چیرمن یې او تا مال 100% پیسې واپس کړې زه وایس چانسلر یم مال په کار دی چې تا کور ته ولېږم د دې مطلب دا دی چې تاسو په سر کې دومره خوروا نشته چې تا پیسې استعمال کړي او ته خدا روټین دی سرکاري ادارو ته فند جاری شي د بجټ نه او چې کال تیریږي نیم په نیمه د بیا واپس شي به وای استعمال دا خو نه اهلي شو دا او دا انکریج کیږي او چې کوم سړی کار کوي هغه ډیسکریج کیږي داسې ملکونه ترقی نشي کولی او که سبا څوک وایي چې موږ د چانو ویلي د تاسو خپل فرض پوره کړو نه موږ ډاکټر صاحب وی دی او موږ درته مو وایي چې د بیمانو او د بیکارو خلکو فیوچر نه موږ دا شان محتاج یو موږ فریاد کوو خیرات وغواړو یا برا ویخیګو را پاسوبه نران کیګو به من اکثر خلک مشوره غواړي زور ته ډیر بلنت او صفه اپینین ورکوم یا نران شي دا ملک سم کوي چې د اوسېدو قابل شي آیات کډه واخلې زه خلک ځان له ملکونه جوړ کړي تاسو خبره کوي د شو د پروګرام مخه تاسو خبره غواړئ چې زمونږ د خلکو رویه تاسو دا کو چې ارسبته د بهانه غواړي ځکه چې به تخلف خو عادتونه مزاج رویه دا تر بار د پیسو نشه رسنه نه دا په خپل بدل او لایف چې دی دا پیسې ډیپندنت نه دی دا رویه ډیپندنت دی کته سره هر څومره ډېر پیسې کته هر څومره ډېر ډوړې خورلې خو چې ته عزت څوک نه درکې تا ته معاشره کې درناوی څوک نه درکې نو هغه دا خبره دي تاسو وختي هغه غب کوم خبره کوي چې پروګرام مخکې چې به زمونږ د پښتنو رویه د پاکستانیانو چې په زیبرا کراسینګ باندې اسې د خپته چې ته د دین اسې په لګورمخ کې شنو ځکه موږ په شرم کو موږ چې درې مونږ وګو په سلورم کې بیا موږ وایي ته پته مایو چې موږ دومره لوی تور کړی چې درې مونږ چې سم چرته کړی خو چې بهر وځو لګو نو پیره ته پته ولګي چې نه زموږ نه خلک کوم شته زموږ نه تکړه خلک کوم شته خدای په چې موږ سره خکې دغه خلکو سره ولې نه کوي نو موږ له لکونته براډ مایندډنس پکار دی موږ لا ارس چې دی راټولول لري پکار مذهب چې دی او لکه پښتون واحد قوم دی چې د په کمیونیزم مو وجل شو او په اسلام مو وجل شو او په کیپټالیزم مو وجل شو او په کوم پرسته مو وجل شو کمیونیزم هغه نظام چې د روس نه سپر پاور جوړ کو اسلام هغه نظام چې اسلامیک ډایناسټیز جوړ کړو یونیک ډایناسټیز د زمانه او تر نن پورې کیپټالیزم د امریکا نه سپر پاور جوړ کړو او پښتون هغه نیگیټیولی یوز کړول بس الله دې زموږ د پښتنو لا کړو فکر وکړي د غټ مشران لاړه او وست زمکه د لاندې دي او ناکام شي وي چې څنګه چې حالات بدل شي موږ از کوم ناکام یو راځي تاسو د ساينس د شوبې د تعلیم د شوبې چې کوم دی دغه وسم په ډېر خبره پاتې راځو چې تاسو د شخصیت یو بل رنگ دی هغه د شعر او ادب دی بالکل ډېر کوم خلکو ته پته چې تاسو د شعر او ادب کې هم بل تبازمایي کړي دا کتابونه لیکلي دي دا څه خو دلته پراته دي د بندر تر چې کوم د 5 legends of پښتو poetry دا شو دا سره شعر او ادب دغه څه کتابونه لیکلي راځي دا د 5 legends of پښتو poetry چې دی دا د رحمان بابا خوشحال بابا حمزه بابا غنی خان اجمل بابا د دې د سلیکټډ پوئمز منظوم انګریزي کې ترجمه ده تاسو راغون کړی دی بیا مې ترجمه کړی بیا مې ترجمه کړی دی د مخامخ لیکل شو دا وړو ټریننګ هم دی او د فارن خلکو لپاره دا یو دغه دی چې زمونږ اسلاف د لیول نه خبر شي چې دا غي کوم لیول شکسپیر دا ویډیو پلان کې دا ویډیو زمونږ چې دا لکه د شیکسپیر فلسفي او ټول راواله اجمل بابا وی دا غیرت څنګه مو ترانسلیټ کړو ډاکټر شیر زمان تیزی سے ترانسلیټ کړو مې ایډیټینګ کړو وی د زور او زر نه د مولا نه د خان جنت د زور او زر نه د مولا نه د خان جنت زما جنت په دې دنیا د هر انسان جنت دا څومره یونیورسل فلسفي دي دا د باچا خان بابا ژوند او جدوجہد دی نو دا ډاکټر شیر زمان تیزی سے ترانسلیټ کړو او مې ایډیټینګ کړو دا انګریزي ژبه کې دی دا سبزاد امتیاز سے هم ترانسلیټ کړی دی دا موږ هم ترانسلیټ کړی دی او دا کتاب چې دی نو دا ایجوکیشن فار سوشیو اکنامک ډیولپمنٹ دی دا ټول ډیولپینګ کنټریز چې دي دا کومه خبرې چې موږ وکړي چې د زموږ په سیمه کې څومره وسایل دي معدنیات دي او دا غیره پر دا غي ذکر پکې دی او د هر غریب وطن
یو ډیره ساده خبره ده چې ځان په داخله پوهه کی وسایل زما دي ګټه زما ده کانه زما ده شګه زما ده هغه ما په خرڅ کړو په ارزانه بیه باندې په یورپ په چین او په روس او په هرچا مې خرڅ کړو وسایل زما شو جی جی تعلیم ما وکړو خو زما په وطن کې ښه روزګار نشته ښه کوالټي نشته برین ډرین شو پوهه خلک ټول لاړه بهر برین هم لاړو دلته مزدوري نشته نو زما تکړه مټ هم چې کومه پښتنې وي یا پاکستاني هغه هم لاړې نو اوس برین هم زما دی مټ هم زما دی منرالز هم زما دي او زه هغه مې په ترقي یافته کړی دی او خپل علاقه مې په نو گو ایریا دا خو زمانه هدي شو نه زمانه هدي شو زه کوم دا کتاب چې دی دا ما په دې لیکلی دی چې که د افریقي غریبانان دي که د یورپ غریبانان دي که زما د سیمې د برصغیر غریبانان دي دی له پکار دي چې دا خپل وسایل راوالي او هغه مشران دي لري کی کوم چې دی تباہ کوي داسې مشران دي خوښ کی چې هغه ماشوم یو کشر راغی او ما ته ویل دي زه څه کوم د ښه فیوچر لپاره زه ورته یم خانې کې په ځان مې نه یورپ ته ځه که په پاکستان مې نه اسلام آباد او کراچۍ ته ځه او کوی چې نه دا پښتانه دي خشي په دې پیښور کې هغه کلچر جوړ کا چې کوم په لندن کې او په امریکا کې او په نیویارک کې نو دلته سبق وایا ټکرې هم ډېرې ووایي خبره چې به مشکلات به مو خيار په هر ناله باندې چې ټول بیا وبو بوزي نو خامخا به کګلو وي کګبا وي لیکیج به پکیم کیږي او چې سمې کې نو باندې وبولار شي کنه نو کومه دا وطن سمو د مونږ به په خپل غریبای کې کوشش کوو چې مونږ د خپل ادارې په مخ کې بوزو مونږ د خپل لیبارټري په مخ کې بوزو بیا دغه زما انویسټر چې دی چې د په دغه وسایلو کارخانه جوړې کی نو زما به روزګار هم پیدا شي زما علاقه زما ایجنسی دا به نو گو ایریا نه د ساينس شوبه بیا د ادب څنګه د شعر څنګه دا دوه شوبې داس بدی کې بیا بیلانس ساتل نو تر د ساينس یو خشک شوبه را څنګه بیا بل ته شعر ادب صاف باندې شوبه دا څنګه برابر ساتي په خپل سوګیس نشي کولی دا شعر چې دی په زور په تا باندې ځان لیکي نزول کی یو الهام دی یا یو سوچ دی هغه تعالی راځي دغه سي سوشل ساينسز چې دی نو هغه نثر چې دی دام یو الهامي چیز دی چې ته داسې نثر ولیکي چې هغه بیا څوک پرېښودی نشي او تر اخره کتاب ګوري شعر خو یو دوه کرښې کنه خو دا نثر خو پوره کتاب وي او هغه تا ریډر ځان پسې وتړي او تر هغه ځای یې بوځي نو دا په زوره په تا باندې ځان لیکي او دغه اپیټایټ چې دی دا اشتها چې ورته وایي لوږه چې ده دا د ساینس هم ده او حساسیت دی نو که یو سړی دې له حساس دی چې هغه د کائنات او د میټیریلز او د هغې ساینټیفیک پرنسپلز او هغه ځان ته اټریکټ کوي او د معاشرې غریب یې نه اټریکټ کوي د معاشرې بیوټي یې نه اټریکټ کوي ښایست یې نه اټریکټ کوي د دې خو یا مطلب دی چې دروغ وایي او یا دغه بل ځای کې دروغ وایي ډاکټر صاحب خبرې ډېرې خو تاسو شعرونه او بس په هغه لاین پای باندې خو بیا ځان یو پروګرام پکار دی تاسو کوم د فزیکس حواله سره ساينس حواله سره بیا شعر ادب حواله سره دا خو ځان یو پروګرام پکار دی زما خایس سره بیا تاسو کوم شعرونه هم ویلي دي د شعر ساسي خپل خوخه داسې اشعار چې تاسو له خوندر کې کلم یا ووري یا په خپل وای کتاب اگر ته په ځینې پروګرام پر اخر کې کتون کې هم ووري تا ته معلوم دي څوک بدرنګ دي او څوک کلی دا ټول زما د کام د شرمیدلی او نازولی دا ټول د کام د سر سوداله تلو ته ختلی دا ټول د کام د پاره په چکړو کې لړلی دا ټول د کام د پاره په دارونو زنګیدلی دا ټول دا امانت په دې بچو له روغ ساتل غواړي په یو ټکی به دا ټول په کول غواړي څوک به وخول څوک به پاسول څوک به سندل غواړي څوک به کاروان سره تر ځای رسول غواړي نه د رام او جام په خاطر نه مرتبولا نه لوی نوم نه د مقام په خاطر ما هر څه دا وکړل د دې خپل بې کوره کام په خاطر تم چې چرته را یو ځای دوه پښتانه ویني تم چې چرته را یو ځای دوه پښتانه ویني که جونه پیغله یا واړه یا زاړه ویني
کزړه مات وي د وطن څوک ماړو ویني کام تی نه هیر وي څوک ړاندو څوک کاڼو ویني په دې پوه کړه چې پردې نه دی دا ستا وطن دی په دې پوه کړه چې پردې نه دی دا ستا وطن دی دا ستا د مور ستا د رور ستا د بابا وطن دی دا نور ملکونه دي خو دا د پر اختیا وطن دی که ته پښتون یې نو هم ستا دا پښتونخوا وطن دی دا ورته وایه هیڅوک خپل کور ته پردي نه پرېږدي دا ورته وایه هیڅوک خپل کور ته پردي نه پرېږدي هیڅوک خپل کور ته غل ډاکو غاصب شری نه پرېږدي پام کوه دا د مینې کور به درله غار کي هیڅوک خپل کور ته غارندونې او نولي نه پرېږدي ځان به پاکې دلته به هیڅ د نپاک بوی نه پرېږدي چرې به کور کې دا د سویو خوار بچي نه پرېږدي که څوک روښانه سبا غواړي دا تبلیغ به کوي بچي ته به وظیفه د یوسفزي نه پرېږدي ډېر ډاکټر صاحب زموږ خو زده کېږي ډاکټر صاحب چې لکه نور هم ستاسو چې کومه ذخیره ده د علم د هغې نه متوجه شو خو چونکې هغه مثلا هماغه ده لنډ تنګ وخت دی او موږ کوشش وکړو ستاسو د شعر و ادب سره د ساینس د دنیا یا ستاسو نور چې کوم تجربات دي خیالات دي هغې نه مستفید کړو چې وخت ختمېدو ولري یو ځل بیا تاسو مننه کوو تاسو مننه چې مالا موخ راکړو ستاسو چینل هم زه ډېر مشکور یم او هم میډیا چې دی دا اوپینین بلډر دی نو که زمون قوم ته ستاسو په واسطه باندې دا پیغام ورسي او اوپینین جوړ شي نو بیا اکانومي او نیشن بلډینګ ګران نه دي به اوپینین دا سم په دغه سوچ باندې دغه فکر باندې موږ د پښتون په شیشه باندې دا کوشش وکړو چې تاسو د کوم خیالات تجربات یې نه زموږ پښتانه چې کوم دي هغه مستفید کول سو عمل کول نه کول بیا دا غي زمون کار تبلیغ دی قدرمن کتونکو تر دې دمو پورې دومره اوس تاریخ د اجازه ورکړي دا لا پامه